ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا الله سبحانه وتعالى وتوفيق او داغه برحم او کرم او داغه په مهرباني سره یو پیر بیا منګه یو بل ته مخامخ شو په دسترخوان د قرآن او د حدیث، او په هغه خبره باندې راجمع شو، بیا یو بل ته مخامخ شو چې هغه د الله د دین سره تعلق ساتي او هغه د الله سبحانه وتعالى دین ازده کول دي د هغه د راضي کولو دپاره. او تقریبا یو نیمه میاشت خواوشا کېږي چې درسونه نه وو، د یوې بیمارۍ د لاسه چې الله سبحانه وتعالى هغه په تقدیر کې لیکلې وه، والحمد لله على كل حال. یو پیر بیا یو انسان ته موقع میلاوېده د دین د بیانولو یا د دین د اورېدو، دا لوی نعمت دی د الله سبحانه وتعالی او لوی توفیق دی. یعنې که زه درته خپله خبره وکړمه او دا به مبالغه نه وي چې دا میاشت یو نیمه لکه سړی چې مړي ساه پکې نه وي، د دین سره تعلق، د دین بیانول، د دین ازده کول، دې سره زړه ژوندی په دې کار نه کېږي چې ستا په بدن کې صرف ساه کته برځي. دا که ته صرف د بدن ژوند یادی نو په دې ژوند سره ډېر ژوندي دي، خو دا فایده نه ورکوي هغه چې انسان ته آخرت کې ګټه ورکړي. اصل کې دا زړه ژوندی پکار دی، او دا زړه هله ژوندی چې کله یو سړی د الله د دین سره تعلق ساتي، د هغه د دین ازده کوي، بیانوي. او سبحان الله تقدیر کې نه وګڼې څو پیرې ما منځ کې کوشش وکړو، بلکې اپریشن چې ما وکړو په نهمه ورځ زما اراده و چې بیا به درس او بیان شروع کوو، بیا منځ کې ما ته تکلیف زیات شو. بیا چې هغه تکلیف الله ښه کو، بیا مې اراده و داسې یو 14-15 ورځې بعد چې درسونه شروع کوم، بیا چې به کېناستم دا پریشن هغه ځایونه به سوځېدو. الغرض یعنی ما دا ازده کړه دا خبره، او تاسو ته ما څو پیرې مخکې هم بیان کړې ده چې بغیر د دې دین د ازده کولو نه او د دین د بیانولو نه او د دین په مجالسو کې د ګډون نه موږ هېڅ هم نه یو. بعضو ملګرو ما سره رابطې وکړي او خفه ووایي چې موږ شړ شو او موږ ګډوډ شو او دا درسونه به کله شروع کړي. ما تاسو خپل غم راغستی، زه خپل غم راغستی، ستاسو خپله خبره پرېږدئ، زه خپل غم راغستی یم، ځکه چې دا ایمان دا کمیږي او زیاتېږي، دا په یو ځای نه وي ولاړ. یو سړی روزانه قرآن او حدیث یا بیانوي یا اوري، یو سړی په میاشتو، په ګنټو، په هفتو په ده باندې وخت واوړي، نه دی د الله خبره اوري نه د پیغمبر. د دې دواړو په ایمان کې د ځمکې او د اسمان فرق دی، د ځمکې او د اسمان. یوازې دا نه ده کافي چې ته ماته دا وایي چې ما خو به مونځ کوو، مونځ به دې کوو صحیح ده، خو چې هغه مونځ به دې هم څنګه کوو هغه هم الله اعلم، هغې کې به دې هم پته انشاءالله د توجه وکړه نه وه. خو دا قرآن او حدیث نه دی، او د دې دا بیان، د دې دا درس، دا داسې لکه ته چې بوټي ته اوبه اچې، او دې بوټي ته چې څو پورې ته اوبه اچې نو دا بوټی ژوندی تر و تازه چې دا اوبه دې بندې کړې دی مړاوی شي، رو ختمیږي. دغه شان دا ایمان دی
چې د ایمانی مجالسو نه لري وي او د علم د مجالسو نه دا ایمان مړاوی شي، مړاوی کېږي، مړاوی کېږي او داسې دا په کته رواني. اوس که څوک دا دعوه کوي چې زما ایمان بغیر د دې نه ښه او زیاتېږي، نو هغه به چېرته غټ بزرګه ولي الله زه د هغه خبره نه کوم، خو موږ کمزوري بندګان د الله دا محسوسه کړې ده چې کله هم د ایمان او د علم د مجالسو نه یو سړی لرې شي نو د هغه ایمان کمیږي. زما دا خبره به غلطه نه وي که نه صحیح ده. نن به خبره وکړو د الله سبحانه وتعالی د نعمتونو مبارک او مناسب ده د دې موقع سره دا خبره چې موږ یې وکړو. د رب العالمین دومره نعمتونه دي په موږ باندې چې هغه د شمار نه بهر دي. نو ځکه د الله یې ګوره یو نوم دی المنان، بل نوم دی الوهاب، یعنی بې حسابه ورکړه د الله. الوهاب معنی دا ده. بله معنی د الوهاب دا ده چې تا چې غوښتلي نه یو تالی درکوي. نو ډېر څه داسې دي چې موږ د الله نه دي غوښتلي او الله راکړي دي. لږ څه به وي چې موږ غوښتلي دي او الله راکړي دي. خو نور د الله د اکثر نعمتونه دا موږ غوښتلي د الله نه دي خو الله موږ راکړي دي. نو سم خیال دی د دغه نعمتونو مبارک چې ستا د بغیر غوښتلو نه رب العالمین تعالی درکړي دي. او ځکه الله په قرآن کې وایي خپل نعمت موږ ته رایادوي څه وایي وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الله وایي ما تاسو ډوب کړي یې په ښکاره او په پټو نعمتونو کې. وأسبغ علیکم راورولي دي په تاسو باندې، تاسو پکې ډوب کړي یې، تاسو پکې پټ کړي یې په هغه نعمتونو کې چې هغه ښکاري دي او هغه پټ دي. الله پکې موږ داسې ډوب کړي یو. ځکه الله په سورة النحل کې او دغه شان په سورة ابراهیم کې دا خبره کړې ده وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. که تاسو د الله د نعمتونو شمار شروع کړئ چېرې زه کښېنم او دا نعمتونه شمارومه، الله وایي شمار به یې پوره نه کوي چېرته ګورئ. او ځکه الله وایي وما بكم من نعمة فمن الله. هر نعمت چې تاسو سره دی دا د الله طرف نه دی. هر څه چې زموږ سره دی دا د الله طرف نه دی. هر څه چې څه دي په ذهن کې راځي که نه راته رایاد که او زه راته وایم چې دا د الله طرف نه دی. زموږ ذهن کې دی چې دا نعمت څه ته وایي؟ مال ته وایي. ټول اول زموږ په ذهن کې ریال راځي، ډالر، روپۍ. نعمت دا دی، ښایسته کور دا نعمت دی. نه لږ شاته ځو او زه راته ښیم چې نعمت د الله څه دی. ګوره یوازې دې ته وګوره والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الله وایي ما تاسو د میاندو د خېټو نه راویستي وي، تاسو ته د هېڅ هم پته نه وه. دا نعمت د الله نه دی. بیا څه وایي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الله بیا مې دله غوږ درکو، بیا مې دله سترګې درکړې، بیا مې دله زړونه درکړو. دا نعمت د الله نه دی. موږ نعمت صرف دې پیسو ته وایو بس. دې نعمت ته د الله وګوره څومره لوی نعمت دی. دا د الله نعمت نه دی. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الله وی په دې انسان باندې یو داسې زمانه هم راغلی و چې د چا د سره یادولو. دا نعمت د الله نه دی چې ته د نش نشته کړې، ته چا یادولي هم نه، ستا د سره څه تذکیره نه وه چې لا ته به یې او الله ته دې دنیا ته راوستې او ستا یو نوم دی او خلک دې پېژني. دا نعمت د الله نه دی. دا نعمت د الله نه دی. الله څه وایي إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. الله وایي ما د انسان پیدا کړی دی د هغه قطرې نه چې هغه د مور او د پلار یو ځای شوي دی او د انسان ته پیدا شوی دی. دا نعمت د الله نه دی. الله رب العزت و بل ځای کې څه وایي يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. اے انسان ته څه شي دوکه کړی د دې مهربان رب نه؟
تا آخر سی شي اړولی د الله نه، د الله د دین نه، د هغه د عباداتو نه. کم الله دی؟ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الله وی هغه رب چې ته پیدا کړی نو بیا برابر کړی، نو په اندازې دله بیا اندامونه در کړي دي ښایسته ښایسته، نو بیا دله یو مزیدار شکل در کړی دی چې هغه تا سره مناسب دی. دا د الله نعمتونه دي. موږ ته چاته ووایي چې یاره شکر ادا کوه، شکر قرضې دي، نو یعنې دې نعمت صرف دې ته وایي چې قرضې ختمې شي. دا روغ بدن، دا صرف بهر ته مزه دی، بدن کې که ما ورته سوچ وکړو که نه بې شمار نعمتونه الله موږ له راکړي دي. د ټولو نه اوچت نعمت چې الله موږ له راکړی دی هغه د اسلام دا نعمت دی. که یو سړی غریب وي، یو سړی بچي نه کېږي، یو سړی بیمار وي، یو سړی کالغرض په هر قسم امتحان او مصیبت کې پروت وي، دا وړه خبره ده د دې په مخ کې چې الله سبحانه وتعالی یو سړي ته دین نصیب نه کړي. دا ډېره غټه خبره ده. تا ته الله دین نصیب کړی، ما ته دین نصیب کړی. تا ته الله معلوم دی، ما ته الله معلوم دی، تا ته پیغمبر معلوم دی، ما ته معلوم دی، زموږ په ایمان دی. دا لویه خزانه ده زما او تا سره. دا خبره، دا نعمت به جنتیان په جنت کې هم رایادوي چې شکر دی چې الله موږ ته دا لار ښوولې ده. نو څه به وایي دا جنتیان په جنت کې؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وی شکر د الله دی چې موږ ته لار د دې جنت ښوولې وه، لار د دین راته ښوولې وه، او که چېرته الله دا لار موږ ته نه وی ښوولې نو موږ ته دا لار نه میلاوېده. دا لوی نعمت د الله دی چې ما او تا ته لار د دین ښوولې ده، ما او تا ته قرآن او حدیث ښوولې، په دې باندې زموږ سترګې یخې کړي دي، په دې سره زموږ زړونه مطمئن کړي دي. دې کې خو شک نشته چې دا الله لوی نعمت دی. په دې پسې، په دې دین اسلام پسې اوچت نعمت چې الله موږ له راکړی دی هغه د روغ بدن دی. او زه به خبره د روغ بدن په باره کې وکړم، دا موقع مناسب ده. اسلام پسې اوچت نعمت چې موږ سره کم دی هغه نعمت الصحه والعافیه، روغ بدن او د عافیت دا نعمت. د دې تپوس مه کوه چې دا څومره اوچت نعمت دی. ولې؟ که دا بدن دې روغي نو کم دین طرف ته چې الله تا ته هدایت کړی دی په هغه دین باندې به هم صحیح عمل وکړي. او چې دا بدن دې روغ نه وي هلته هم بیا ته کمزوری کېږي. او ځکه حدیث کې دا راځي، مشهور حدیث دی د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما، امام بخاری راوړی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی نعمتان مغبون فیهما کثیر من الناس الصحه والفراغ. دو نعمتونه دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د دې په باره کې ډېر خلک په دوکه کې پراته دي، خلک پکې دوکه شوي دي، پوه شوي نه دي. یو روغ صحت او دویم فارغه وخت. غبن په عربۍ کې څه ته وایي؟ دا غبن دا ټکی موږ هم استعمالوو، پښتانه هم استعمال. کله ووایي پلاني سره غبن شوی دی په بیه کې، او دا غبن څه یعنی دوکه، تاوان. ستا سوچ دی چې یعنی ما دا کار صحیح کړی دی، ما ګټه کړې ده، او چې کله تا هغه ځي ته ورسي نو تا ته ښکاري شي چې تا څه چل کړی، تا تاوان کړی. دې ته وایي غبن. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې په دوو نعمتونو کې یا د دوو نعمتونو په اړه دا خلک په دوکه کې پراته دي او ځان یې دوکه کړی دی، هغه روغ صحت او دویم فارغه وخت. که دا حدیث په لنډه معنی درته بیان کړم که نه او په اسان مطلب، نو هغه داسې گویا کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته دا وایي، وایي چا چې دا دوه نعمتونه په صحیح طریقې سره استعمال نه کړو نو ده د ځان سره دوکه وکړه، ځان یې په دوکه کې واچو، بل خو څوک نشي دوکه کولی. روغ صحت. که د دې نعمت قدر لیدل غواړي که نه نو هسپتالونو ته لاړ شه. هسپتالونو ته لاړ شه، ته به ویني چې دا څومره اوچت نعمت الله سبحانه وتعالی تعالی درکړی. ته لاړ شه هلته په هسپتالونو کې چې کوم خلک پراته دي په کټونو کې د کلونو د میاشتو، ته لاړ شه هلته وګوره د زړه بیماران، ته هلته لاړ شه وګوره
چې ګردې خرابې دي په مخه راځي صفا کوي یې ته هلته وګوره لاړ شه خپل آسونه نه چې ساه دم وتهیي بس صرف زړه یې چېرېږي ساه پکې کته به راځي هغه وي نه ته لاړ شه هغه چې نورې بیماریانې په هغوی باندې دي او پراته تا ته پته ولګي چې رب العالمین خو تاله د باچایي یو تاج درکړی دی او زه دا خبره بار بار کوم تاسو زما نه څو څو پیره اورېدلي ده د انسانانو کې مشکل دا دی چې دوی همیشه هغه یو نعمت را یادوي کوم چې الله نه یې ورکړی هغه به یو څو وي د شمار او هغه بې شماره نعمتونه چې الله ورکړي دغه نه یادوي او دا بېوفایي ده د الله سره دا بېوفایي ده د الله سره بلکې د انسانانو په باره کې هم موږ تاسو ته دا وایو کله موږ نصیحت کوو داسې راته ووایو که نه لکه ستا ورور دی یا د ښځه ده یا د ښځې خاوند دی ته د ده یو خبره مه راټینګوه یو کمی په ده کې دی صرف چې هغه راټینګ کړی بلکې د ده هغه ښه کارونو ته وګوره په ده کې ښه صفات څومره دي دا موږ تا ته د انسانانو په باره کې وایو ته دې ته مه ګوره چې الله دا یو نعمت ماله نه دی راکړی ته دې ته وګوره چې دا بېشماره نعمتونه یې چې درکړي دي او دا راته م ووایم دا یو نعمت چې نه دی درکړی په دې کې هم ستا دپاره خیر دی خو ته پرې پوهېږې نه دا هم نعمت شو دا هم احسان شو چې الله تعالی دغه نعمت نه یې درکړی ته پرې پوه نه یې ځکه چې هغې کې ستا دپاره خیر نشته که یوازې موږ د روغ بدن ته سوچ وکړو که نه نو دا رب العالمین موږ له یو ناشنا نعمت راکړی دی او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې امام ترمذي راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا حدیث د ابو هریره رضی الله عنه دی وی بادروا بالاعمال سبعه د اوه قسمه حالاتو راتلونه مخکې نیک اعمال وکړئ هل تنتظرون الا فقرا منسیا تاسو ګورئ په دې انتظار ناست یې چې داسې غریبي د باندې راشي چې دا هر څه د نه هیر کړي بیا به دینداري کوئ پای کې خو دینداري نه کېږي چې داسې غریبي د باندې راشي که نه چې دا هر څه د نه ګډوډ کوي هیر کړي ته بیا د الله بندګي کې لکه دې بس ته چې وایي راځه مړه دیندارۍ طرف ته د الله بیا او بیا دې کسې په دې انتظار کې دی چې کله زه ښه غریب شم او د هر څه نه ګډوډ شي بیا به دینداري کو دویم پیغمبر صلی الله علیه وسلم او غینا مطغیه په دې انتظار کې چې داسې مالداري د باندې راشي چې هغه دې سرکشه کړي د الله نه دې لرې کړي بیا به دینداري کوي او مرضا مفسده دې دپاره ما دا حدیث ووي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تاسو ګوره په دې انتظار یې چې داسې بیماري د باندې راشي چې دا بدن د له ټول وریجئ بیا به دینداري کوي د الله او حرما مفنده یا د باندې بوډاوالی راشي چې د دماغ دې پکې ګډوډ شي او موتا مجهزه یا د مرګ په انتظار یې چې مرګ راشي بیا به دینداري کوي او دجال که نه د دجال په انتظار یې چې دجال راوځي بیا به موږ دینداري کوو او الساعه که نه قیامت ته پراته یې چې قیامت راشي بیا به دینداري کوو فالساعة ادهى وامر پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قیامت خبره ګوره بیا ډېره غټه ده نو ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیک عمل وکړه مخکې د دې نه چې په تا باندې داسې بیماري راشي چې دا بدن دله ګډوډ کړي دا نیک اعمال هم بیا نشي کولی او نه په نیکو اعمالو کې هغه شان خوني لکه اوس یو روغ رمټ سړی دی روغ رمټ دی د شپې تهجد کوي یو سړی دی په هغه باندې غټه بیماري نه ده زه درته غټه بیماري نه یم یو سړی دی په هغه باندې صرف تبه ده او تبه په هم سخته تبه نه ده هسې هغه ابتدایي درجې والا تبه ده دی به د هغه په شان تهجد وکړي هغه کوم چې روغ دی دا ګوره صرف معمولي تبه ده د طبیعت خراب ته دی ودرېدی نه شي دی غواړي چې په ځان باندې کمبل راواچي دی دواینې غواړي دی آرام کول غواړي دا ما تاسو له معمولي مثال در کوم ستاسو په دې انتظار پراته یې چې یاره دا بدن به زمونږ بوډا شي کمزوری به شي بیماریانې به یي دردونه به یي فریادونه به یي نو بیا به زه الله طرف ته واپس شم او ځکه د امام وهب بن منبه رحمه الله ناشنا خبره ته ذکر کم هغه وایي رؤوس النعم ثلاثه د دې ټولو نعمتونو سرونه درې دي دا څومره نعمتونه چې الله موږ له راکړي دي نو بنیادونه او سرونه یې څو دي درې نعمت الاسلام اولنی بنیاد د نعمتونو او د ټول نه غټ نعمت هغه د اسلام دی دې کې خو شک نشته نو دویم نعمت العافیه روغ صحت او روغ بدن دا د نعمتونو سردار دی په دویم نمبر کې وجه دا ده که تا سره د دنیا هر صحیح که نه او بدن دې روغ نه وي نو ته د هېڅ شي نه مزه نشي اخیستی نو دا بنیادي نعمت شو
دریم نعمت الغنا، دومره مال الله تعالی درکي چې ته پې دا ژوند تیرې، ته پې انسانانو ته محتاج نه، تا ته رزق میلاویږي، دا غټ نعمت دی. نو د نعمتونو سرونه څو شو؟ درې. کم کم؟ اسلام، روغ صحت، مال او رزق پراخ. دې سره ستا ژوند تېرېږي. او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي، دې حدیث ته غوږ کېږدې ښه، او بیا ما ته دا ووایي چې دا نعمت تاسو کې د چا سره نشتی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي، امام ترمذي دا حدیث راوړی، دې ته غوږ کېږدې، من اصبح منکم آمنا فی سربه، په تاسو کې چې په یو سړي باندې سحر راشي په داسې حال کې چې دی په امن کې، اولنی خبر امن دی، معافا فی جسده، بدن روغ دی، عنده قوت یومه، او د ده سره د دغې ورځې رزق دی. زموږ سره خو د کلونو پروت دی، خو بیا هم وږي یو. موږ سره د کلونو سیسټم دی، زموږ د نوسو کړوسو سیسټم هم موږ برابر کړی، خو بیا هم ګوره وږي یو. که دې رانه تپوس وکړو دومره شکوې به ته شروع کړو چې ته به راته به ژړا شي. یو سړی دی سحر راپاڅېدو په امن کې دی، بدن یې روغ دی، د دې ورځې خوراک ورسره دی، فکأنما حیزت له الدنیا، لکه الله چې ده ته دا دنیا داسې راجمع کړي او راټوله کړي ټوله. اوس سوال دا دی ځان له جواب ورکړي، په تاسو کې د چا سره دا نعمتونه نشتي؟ دا ته چې په ریاد کې تا ته وایم، دا چې همیشه دی شکوې شکایتونو ته خوله وازې نیولې، یا بس یو سا کته برګ، یو بس یو پیسې، او یو بس مزدوري، او یو بس دا، دې نعمتونو کې تا سره کم یو نشتي. امن، روغ صحت، د ورځې خوراک، تا ته الله د دنیا ټوله داسې راجمع کړې ده. سوا کوم سړی چې دې نعمتونو ته ګوري د ژوند ښایسته تېرېږي. لکه په دې به د زه حقیقت وایم چې په دې کې د عرب زموږ نه ښه دي، بیا خصوصا د دې ملک د عرب، د دوی سره لوی غم نه وي، یعنې سبا او بل سبا او هفته او کال او دوه او بچي او نه، ډېر دغه ورځې شکر ادا کوي د الله چې یا الله نن زه ډېر برابر یم، یا الله ستا شکر. سبا له الله د هغې نه ښه ورکوي، بله ورځ ول الله د هغې نه ښه ورکوي، ځکه چې هلته دی د الله شکر ادا کوي. والله ویل ان شکرتم لازیدنکم، که تاسو شکر ادا کړو نو زه درته نعمتونه زیاتوم. زموږ خلکو لري چې راشي، اکثر ویم، لږ نه یم، اکثر ویم، زموږ هغه کې لږ داسې دي چې دا ښه صفت پکې، نور اکثر دی خلک څنګه بس تندی به ترې وکړي، تندي تریوالي نه پته ولګي چې دی اوس قصه سټارټوي، خو ښه دا دی چې نور یې مه چېړه، یعنې دې ته فایل پوره راکولاوي. حالانکې د ده به ښه ځمکه ځمکه نه ځمکې به وي، کور نه بنګله به وي، بچي دي، ښه به بینک کې پیسې دي، ښه مزدوري روانه، خو دا دی چې شکر نه ادا کوي رب العالمین یې دقې شان خوار ساتي د مرګه پورې. نو دې حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم، ما ولې ذکر کو چې دې حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو څه ذکر کړی، روغ صحت. ها، یو سړی په امن کې دی، سهار راپاڅېد په امن کې دی، د ورځې خوراک ورسره دی، او بدن یې ښه نه دی، دی به څه مزه والي؟ هېڅ مزه دی نه لري. د هېڅ شي ګوره معمولي په موږ کې هر چا باندې داسې څه نه څه بیماریانو خو به راغلي که معمولي بیماري چې په تا راشي او ستا د ژبې خوند بدل شي، څه شی دله خوند درکوي، تر دې چې اوبه څکې که نه اوبه دا د باندې بدلېږي. سبحان الله. او دا غټه بیماري نه ده، صرف لږ ساعت دپاره ستا د ژبې خوند بدل شوی دی. موږ له الله څومره اوچت نعمتونه را کړي دي، خو موږ سوچ نه کوو. الله وی وفي أنفسكم أفلا تبصرون، الله وی ستاسو په دې ځانونو کې زما د قدرت غټې نښې پرتې دي، خو که زه تاسو ورته وګورئ. که موږ صرف دې بدن کې سوچ وکړو که نه، یعنې زه تا ته دا وایم راځه دې سترګو ته وګوره، دې غوږونو ته وګوره، دې صرف نور هر څه پرېږده، دا سترګه وګوره. ځه ما ستا دې چې دا سترګې کوره کړي، ته ما ته ښکاري، زه تا ته ښکارم. داسې خلک په دې دنیا کې شتي چې هغه ته صرف توره تیاره ده،
هغه د سره دا شی پیژني نه چې دا سور څه ته وایي دا سپین څه ته وایي هغه دا پیژني نه چې د اسمان څنګه دی او د ځمکې رنګ څنګه دی د غر څنګه دی هغه ته دا پته هم نشته هغه هېڅ نه دي لیدلي او ما ورته هر څه اینو ښه واضحه اینو ښه برابر اینو او ځکه په سلفو کې یو عالم تېر شوی دی بکر بن عبدالله رحمه الله هغه دا خبره کړې ده ډېره ناشنا وی ابن آدم ان اردت ان تعرف که چېرته ستا دا ارادې چې ته وپېژنې قدر د هغه نعمتونو چې الله تعالی درکړی دی یا درکړي دي فغمض عینیک نوري سم مه کوه دا سترګې یې بندې کړه او تجربه یې کوي دا سترګه صرف داسې بند کړه او چې دا داسې نور زه لرې نه ځم زه بل نعمت اوس نه یادوم په بدن کې دا سترګه بند کړه یو څو سیکنډو دپاره او سوچ وکړه که دا داسې وی د همیشه دپاره نو تا به څه کړی د کوم ځای نه به د دې له نظر راوړی وی د کوم ځای نه به تا داسې سترګې راوړی وی چې هغې صحیح کار کولی د سترګو نظر معمولي کم شي څوک پکې څه نشي کولی چې سترګې بلکل نه وي نو به څه وکړي چې څو پورې الله نه یې غوښتې او بیا داسې ځه په دې باندې دا نور اندامونه چې کم دي دا قیاس کوه نو خبره که یعنی ما شروع دې ځینې کړی و چې بعضو خلکو دا سوچ دی چې نعمت څه ته وایي مال ته وایي نه هر څه چې موږ سره دي دا د الله د طرف نه د الله د طرف نه نعمت دی نو بیا دا یاد کړه چې دا نعمتونه د الله د طرف نه دي دا روغ صحت او د هر څه د الله د طرف نه دي دې کې دننه یو دعوت پروت دی چې دومره ښه یې د سره کړي دي نو شکر خو ادا کوه که نه چې دومره ښه د سره الله کړي دي نو څه کوه شکر ادا کوه درانه خلک وایي درانه سپک نه وی درانه خلک وایي چې څوک د سره ښه وکړي چېرته به یې او انسان که د انسان سره ډېر ښه وکړي خو هغه بیا هم لږ دي ځکه چې انسان داسې نشي مړولی چې غریبي وله ختمه کړي چې څو پورې الله نه یې غوښتلي او بیا داسې پسې ځه کومې منډې چې موږ سره انسانان والي دي هغه بیا هم څه نه څه دي نیمګړي دي پوره نه دي نو احسانات د الله هغې ته وګوره چې الله د سره ښه کړي دي نو هغه به څنګه یېرې موږ له پکار دا دی چې د هغه رب شکریه ادا کړو د هغه حمد ووایو د هغه ثنا ووایو بیا ما دا خبره څو پیرې تاسو ته ذکر کړې م چې شکر ادا کول په درې طریقو سره وي چاته یاد په ژبې سره په اندامونو سره او په زړه سره شکر د الله به ادا کوې په ژبه په اندامونو په زړه په زړه څنګه چې ستا دا عقیدې چې دا نعمت د چا طرف نه د الله طرف نه دا شکر ادا کول دي په څه په زړه په ژبه خو واضحه ده ته الحمدلله وایې ته شکر د الله وایې ته د هغه ثنا وایې ته په ژبه دا وایې چې دا هر څه مال الله را کړي دا شکر ادا کول دي په ژبه په اندامونو باندې شکر ادا کول دا دي چې څه چې د الله درکړي ده ته د الله په دین کې استعمال کړي لکه د ژبې له راشي ژبه نعمت دی که نه دی دی نعمت تاسو ویښې که ودې داسې ډېر وخت تېر شوی تاسو سره وده شوي ژبه د الله د یو نعمت دی دا نعمت ته راولګې په کنځلو کې استعمالوي په فحش خبرو کې استعمالوي په فساد کې په چغلخوري کې او په منافقت کې استعمالوي په کار دا وه چې دا ژبه چې کوم الله تعالی درکړې ده دومره اوچت نعمت چې دا ته د قرآن په تلاوت کې استعمال کړی دا ته په چاته په نصیحت کې استعمال کړی په دې باندې تا فایدهمنې خبرې کړې وې ویناګانې دې کړې وې چې د هغې د لاسه معاشرې ته قوم ته خلکو ته تا ته فایده در رسېدلې ښه دا سترګې ملک صاحب مخکې اوس اوچت نعمت دی خو چې یو سړی راولګي په دې سترګو باندې په ټیک ټاک کې او په فیسبوک کې او په یوټیوب کې ناروا حرام د زنانو تصویران فحش فلمونه سندري دمتوب او دا پې ګوري څومره ظلم کوي څومره ظلم او ما تاسو ته یو مثال یو پیر ذکر کړی چې زه اوس راولګم او دا پین تاله درکړم هدیه ګفټ چې دا واله زما له طرف نه ستا دپاره هدیه شو ته دا پین راوالې او په کاغذ باندې په ما پسې کنځلې ولیکي زه به څومره خفه کېږم چې ګوره ما دله قلم درکړو نو ظالمه په حق قلم ته راولګېدې په ما پسې دې کنځلې ولیکلې
رب العالمین دله اندامونه او بدن درکړو نو ته راولګې د اقه بدن دې د الله په دشمنۍ کې ولګو ښایسته سترګې د الله درکړي هغه سترګې دې په اقه څه کې ولګولې څه نه چې الله منع کړی هغه ژبه دې په اقه څه کې استعمال کړی څه نه چې الله منع کړی حالانکې درکړي دې د نعمتونه الله دي بیا راشه داسې ګوره د خپې د الله څومره اوچت نعمت دی ته راولګې په دې خپو باندې هغه ځي ته لاړ شي چې هغه ځي ته تله حرام دي یا د هغه کار دپاره پرې لاړ شي چې هغه کار حرام دي نو دا دومره نعمتونه چې الله موږ له راکړي دي که غواړې دا چې دا نعمتونه برقرار پاتې شي نو اولنی کار به څه کې شکر به ادا کړي او شکر ادا کولو درې طریقې موږ ذکر کړي چې دا درې ونه په تا کې دننه وي دویمه خبره دا یاده ساته که ته دا غواړې که نه چې دا نعمتونه چې تا سره کوم دي دا برقرار پاتې شي نو د الله د دین خیال ساته د الله د دین خیال ساته رب العالمین ستا خیال ساتي دا بدن به دیم ښایي دا مال کې به دیم برکت وي په دې بچو کې به دیم برکت وي په هر څه کې به دې برکت وي شرط څه دی د الله د دین به خیال ساتي زه پرې د دلیل خیم الحمدلله دلیل د امام احمد امام ترمذي حدیث راوړی دی د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما تاسو ته به یاد پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته نصیحتونه کړي وي ماشوم یو څو خبرې ته کوم یاد یې کړه یو ورته دا ویلې وه احفظ الله یحفظک احفظ الله تجده تجاهک د الله حفاظت کوه د الله حفاظت مطلب څه دی د الله د دین حفاظت کوه خو د دین حفاظت څه دی یعنې څه چې راته الله ویلي دي د کولو هغه کوه چې د څه نه منع کړی هغې نه منع شه یحفظک په بدل کې به رب العالمین ستا حفاظت کوي نو ستا حفاظت به څنګه کوي یعنې څه چې در الله درکړي دي د دې به الله حفاظت کوي او دا به در نه ګډوډ کوي چې څو پورې ته دا بدن د الله په دین کې استعمالی که نه غم یې مه کوه دا به الله ساتي او ځکه د بعضو علماو په باره کې راځي چې د پخوانو علماو باره کې چې د 100 کالو نه زیات د هغوی عمر او ښه طاقتور او عقل به یې برابر و سترګې به یې برابر وي بلکې د بعضو پکې بچي هم شوي دي او د 100 کالو نه یې بره عمر و یو پیر پکې یو عالم کشتۍ ته ختلی و عمر یې 100 کالو نه بره نو دی چې د دې کشتۍ نه کوزېدو نو دا خلک ورو کوزېدو دی چې ټوپ و نو چا ورته ووي سبحان الله دې عمر کې په دې عمر کې ته د کشتۍ نه ټوپ وایي نو هغه داسې راونیو ورته ووي دا اندامونه موږ په ځوانۍ کې ساتلي دي رب العالمین راله په بوډاوالي کې ساتلي دي دا اندامونه موږ په ځوانۍ کې ساتلي دي ځکه راله الله په بوډاوالي کې ساتلي دي نو چې اوس اندامونه ته راولګي په ځوانۍ کې تباه و برباد کړي د الله په نافرمانیانو کې دې کې به څه پاتې شي چې کله ته بوډا شي بوډا نه راشي ځوانان ته توغې په ځوانۍ کې چې ورته وګورې ته به وایي چې دغه ساتې وزي راولېږي مري دې ګناهونو دې درجې ته رسولی زموږ خواله راځي که نه راشي تپوسونه کوي مسلې والله چې ورته وګورې ته وایي چې دغه دی مري په ځوانۍ کې برکت نه وي بدن کې برکت نه وي یو درد دی یو پلانې دی یو تکلیف دی یو دا دی یو دغه دی ټولې ګیلې شکوې عمر دې څو دی لکه ته دومره ګیلې شکوې کوې یاره زموږ خو شپږ شویش روانې وي نو په شپږ شویشتو کې ستا دا حال دی په 13 کې ستا دا حال دی په 40 کې ستا دا حال نو ته چې 50 نه واوړې ستا به څه حال دی د رب العالمین د دین خیال ساته هغه به ستا د دې بدن خیال ساتي هغه به ستا د دې د دغه نعمتونه چې د کوم الله درکړي دي د دې به خیال ساتي او د دین خیال ساتل چې ته د اندامونه د الله په دین کې ورګې دا د دین خیال ساتل دي که ځکه د زم استعمال یې کوي د الله په دین کې ګوره دا موقع بیا بار بار نه راځي دا موقع بیا بار بار نه راځي هغه حدیث موږ څو پیرې بیان کړی 15 خبرې د 15 نه مخکې غنیمت وګڼه کمې کمې ځواني د بوډاوالي نه مخکې روغ صحت د بیمارۍ نه مخکې غریبي د مالدارۍ نه مخکې مالداري د غریبۍ نه مخکې مرګ د ژوند نه مخکې او فارغه وخت د مصروفه کېدو نه مخکې د اوچت نعمتونه دي چې دا د غنیمت وګڼه که دا ځواني او دا روغ نعمت دا روغ صحت مزې به کې بیا به
چې کله بیمار شوې که نه او بوډا شوې نو غم به دې دومره نه ځکه چې تا په ځوانۍ کې هغه څه کړي دي چې ته پې خوشحاله یې چې اوس دا ځواني ما ورته تباه و برباد کړو دا روغ صحت ما ورته د الله دین دپاره استعمال نه کړو او بیا موږ بوډاګان شو یا بیماران شو زموږ په زړه کې به څومره ارمانونه پاتې شي که نه که ته په هر څه کې استعمالي او تا نه یې تپوس کېږي نو ولې په ښه کار کې نه استعمالي لکه ته دا سوچ هم مه کوه چې زما دا روغ بدن دی بس دا داسې دی او زه به هر څه کوم چې څه مې وکړو بیا خبره ختمه شو خبره ختمېږي نه د دې بدن الله تپوس کوي قرآن کې الله څه وایي ثم لتسألن يومئذ عن النعيم په هغه ورځ به الله تاسو نه تپوس کوي د څه مباره کې د نعمتونو مباره کې د دې به تپوس کوي إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا الله وی دا غوږ دا سترګې دا زړه زه به ګوره وي د هر څه مبارکې تپوس کوم دا مه ضایع کوه دا ښایسته صحت دا روغ صحت اوس موقع ده او ما محسوسه کړه او صرف دا نه چې ما محسوسه کړه یعنې ګوره ما باندې بیماري په ما باندې راغلی وه په ما باندې د بیمارۍ د لاسه ما ته خو کمی و خو د هغې د لاسه نورو مسلمانانو ته څومره کمی و کومو چې دین یې زده کوو کومو چې بیانونه اورېدو کوم چې د دین طالبان او دین یې زده کوو دا نه چې د هغوی صحت خراب و صحت زما خراب و کمی هغوی ته و نو چې ما ته به څومره کمی و دا چې معمولي سخته راغله او تکلیف راغی نو ګوره ډېر لوی ارمانونه به وکړو چېرې ما دا کړی وی ما دا کړی وی ما دا اوس ته سره موقع شتي ښه دینداري به کې وکړه د الله دین یې زده کړه دې درسونو له زور ورکړه چې کوم عبادت تی مخې له راځي هغه کوه ځکه چې اوس ته ځوانۍ کې ښه زه درته یو ذکر ښیم ناشنا ذکر او تاسو کې به اکثرو ملګرو ته یاد دي دا چېرته مه هېروئ حدیث د امام بخاری رحمه الله دی هغه راوړی دی د معاذ بن جبل رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخذ بیدی النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر زما د لاس ونیو وی ما ته وی یا معاذ ای معاذ وی ما ته لبیک یا رسول الله حاضرین وی ما ته وی انی احبک زه ګوره په تا ډېر مینه یم دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ ته هغه ورته یا رسول الله وانا والله احبک او زما دې په الله قسم وي زه در سره هم ګوره سوه مینه کوم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی بیا واوره یو څو خبرې یو څو ذکرونه یو څو کلمات ته ته ښیمه چې دا دله چېرته پاتې نه شي د فرض منځونو نه وروستو وایه په مخ هغه ورته یا رسول الله ویې ښه اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک دې کې څه دي یا الله زما مرسته وکړه په دې کې چې تا یاد کړم وشکرک یا الله زما مرسته وکړه چې ستا شکر ادا کړم وحسن عبادتک یا الله زما مرسته وکړه چې ستا ښایسته بندګي وکړم یعنې ته د الله نه دا غواړې چې یا الله ما له طاقت راکړه چې دا کوم نعمتونه چې تا ما در کړي چې دې شکر ادا کړم نو چې کله په مخه ته دا ذکر وی والله قبول کو نو الله به درله توفیق درکړي د شکر د ادا کولو دا درنه چېرته پاتې نه شي او دغه شان یو حدیث کې دا راځي د جبیر ابن مطعم حدیث دی او امام ابن ماجه راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه دا وی عبدالله بن عمر نه رانقل کړي عبدالله بن عمر وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د سحر او د ماښام په اذکارو کې دا لازم وي دا به انشاءالله امید دی چې ډېرو ملګرو ته به یاد امید دی او امید کله صحیح کله به صحیح ځای کې نه وي خو امید به کوو انشاءالله یو دا دعا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اللهم انی اسألک العافیه فی الدنیا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يرى چې دا دعا در الله قبوله کړه کنه نو ته بیا غواړې مې ورسره ترجمه واوره یا الله زه تانه عافیت غواړم روغ بدن درنه غواړم په دنیا کې په آخرت کې بخښنه درنه غواړم په دین کې او په دنیا کې په بچو کې یا الله عافیت راکړه
یعنی بچو له زما روغ صحت ورکه، زما په مال کې مال عافیت، یعنی داسې څه زما په مال کې ما ته مه رارسوه چې ما خفه کوي، په ما مصیبت مه راول. اللهم استر عوراتي، یا الله په ما باندې پردې راواچوه، یا الله زما یره ختمه که، وآمن روعاتي، یا الله زما یره ختمه که، یا الله زما حفاظت وکړه. ګوره دې دعا ته، یا الله زما حفاظت وکړه د مخکې نه، د شا نه، د ښی طرف نه، د ګس نه، د برې نه، د لاندې نه. که چې اوس دا قبوله شي، چې دا الله ستا قبوله کړي دا دعا، نو ته نور د الله نه څه غواړې؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا دعا ولې کوله؟ ځکه چې هغه ته دا پته و چې دا روغ بدن څومره اوچت نعمت دی، نو ځکه به دا وي چې یا الله عافیت راله راکړه، یا الله ومې ساته، خیال مې وکړه، حفاظت مې وکړه. او ځکه به پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو دعا غوښته، امام مسلم دا حدیث راوړی، عبدالله بن عمر وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا دعا غوښته، اللهم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءة نقمتک وجمیع سخطک. یا الله زه تا پورې پناه نیسم د دې نه چې دا کم نعمتونه چې تا ماله راکړي دا ختم شي، وتحول عافیتک، او دا عافیت چې دې ماله راکړی، دا روغ صحت چې دې ماله راکړی دی چې دا چېرته خراب نه شي. دا دعا به ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وغوښته؟ ځکه چې هغه ته دا پته و چې دا روغ بدن د اوچت نعمت دی. بلکې سبحان الله دا ناشنا روایت ته امام ترمذي راوړی دی، عباس رضی الله عنه څوک دی؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره، که شک کې عباس رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغی، وی یا رسول الله علمني شیئا اسأله الله. ای د الله پیغمبر داسې څه راته وښایه چې د الله نه وغواړم. هغه ورته اسأل الله العافیه، د الله نه عافیت غواړه، چې دا بدن دې روغ، دا صحت دې روغ، مصیبتونه امتحانونه دې الله وساتي. هغه وایي ما یو څو ورځې تېرې کړې بیا رالمه، وی ما ورته چې رسول الله علمني شیئا اسأله الله، ما ته څه وښایه چې زه د الله نه غواړم، یعنې څه غټ څه دا دې ته وړه خبره ښکارېده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یا عباسه ای د پیغمبر تره، سلو الله العافیة فی الدنیا والآخرة، د الله نه عافیت غواړه په دنیا کې او په آخرت کې. نو چې ته دا وی اللهم انی اسألک العفو فی الدنیا والآخرة، اللهم انی اسألک العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة، او دا الله قبوله کړي. په مخه دا ذکر وایي چې رب العالمین دا نعمت تاله چې کوم درکړی دی داسې دا په تا باندې برقرار وساتي. اخره کې زما تاسو ته دغه نصیحت دی چې دا کمې دعاګانې کوم اذکار چې یو څو ما تاسو ته وښو، د دې ورد ډېر کوئ، د رب العالمین شکر ډېر ادا کوئ، او په هغه لږو کې شئ، په هغه لږو کې. او ځکه یو روایت مې ذهن ته راغی، امام احمد راوړی دی په زهد کې، عمر بن خطاب رضی الله عنه یو پیر ناست جومات کې، یو سړی په دې جومات کې دعا یې غوښته، لاسونه یې اوچت کړي وي، یا الله په هغه لږو کې مې شمار که، یا الله ناشنا دعا یې وکړه، یا الله په هغه لږو کې مې شمار که. نو امیر المؤمنین عمر بن خطاب ورته آواز وکړو ما هذا، دا وایي ته کومه دعا غواړې چې په لږو کې مې شمار که؟ هغه وایي چې امیر المؤمنین نو غوږ کېده که نه، الله وایي وما آمن معه إلا قلیل، او ایمان نو راوړی د نوح علیه السلام سره مګر لږو کسان. او امیر المؤمنین بلم واوره وقلیل من عبادی الشکور، الله وایي زما په بندګانو کې ډېر لږ دي چې زما شکر ادا کوي. امیر المؤمنین بلم واوره وقلیل ما هم، الله وایي چې شراکت وکړي که نه دوه کسان او یو بل سره عدل او انصاف کوي دا ډېر لږ دي. نو وی ځکه زه دا یم چې یا الله په دې لږو کې مې شمار که. امیر المؤمنین ورته صدقته، دا خو ناشنا دعا دې غوښتلې، نو زه هم تاسو ته دا یم ځان په دې لږو کې ور واچوئ. دې لږو کې څه کار دی؟ نه او ډېر لږ دي چې د الله شکر ادا کړي. که ته دا غواړې چې د صحت دې روغ وي او دقه شان پاتې شي، نو د الله شکر ادا کوه او د الله په بندګۍ کې استعمال کړه.
او دعاګانې د الله نه غواړه چې الله زما دا بدن د دې حفاظت وکړي. دا ډېر وخت بعد یو ابتدایي درس و د دې موقع سره مناسب و چې دا روغ صحت کوي موږ هر څه کولی شو، چې صحت نه وي موږ د الله بندګي هم نشو کولی. معمولي تکلیف وي والله په منځه کې سړی صحیح ودرېدی نه شي، کله به ملا دې درله شي رکوع له نه شي تللی، څومره په زړه کې دې ارمانونه وي، څومره چې ته وایې چې بس دا سجده مې ولګولې دا رکوع مې وکړه او کولی نه شي. تکلیف د باندې راشي، ښه په سپیکر کې ته اواز اوري چې امام مونځ کوي په خوږ اواز کې لګیا دی، ته جومات ته بهر ته نشي راوتی. نو دا خاورې کوي، دا بدن د الله به بندګۍ کوي، لکه څنګه چې خاورې کوي دنیا والا به څه کوي په دنیا کې او په مزدورو کې، ما ورته به خاورې کړو د الله په بندګۍ کې. آخره کې یو دا خبره هغه دا چې د درسونو جدول هم که په زړه طریقه باندې انشاءالله هفتې په ورځ د تفسیر، اتوار په ورځ سوال جواب، او بیا د پیر په ورځ د عمدة الاحکام طهارت مسائل، منګل په ورځ که نه غلط مې تاسو ته نه دی د منګل په ورځ ما ته ښکاري دعاګانو، او د بود په ورځ کې زما نه خطا شو، بود په ورځ هلکه رز دغه دی په هغې پسې بیا د مؤمن صفات، او د جمعې په ورځ بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک خبرې په ما که ترتیب باندې به انشاءالله. او که څوک د دې خیر نه فایده اخیسته غواړي نو دروازه بیا کولاو شو. کیدای شي د دې نعمت څه نه څه قدر تاسو محسوس کړئ که نه څه نه څه، لیکن تاسو ماشاءالله پوهې دې ته به ډېر ضرورت نه لرئ دې مجالسو ته او د قرآن او حدیث بیانونو ته، تاسو به هم پوهې انشاءالله پخپله به یې هم زده کولی شي، کتی به شي، خو بیا هم څه نه څه به ته محسوسه شوي وي. ما ته خو محسوسه شوې وه ډېره، او تاسو ته امید دی چې څه نه څه به ته محسوسه شوي. نو دا یو موقع الله بیا را کړه موږ له، نو دا موقع چې ګډه وډه نه شي. او دا څه لیکل ما نه دي راوړي چې زه به همیشه یم او زه به دا بیانو، نه بل علیم او نه بل علیم راوړي دي. دا خو بیماري وه د څه وخته پورې، یو ورځ داسې هم راته شي چې دنیا کې به زه نه یم، یو بل عالم کېدای شي مړي، سبا له ته دا واورې زما مبارکې، سبا له ته واورې یېږه پلانې مړ پلاني ځای کې جنازه ده، خبره ختمه شوه. بیا که ته ډېر دا ووایې چې یاره درس کې وی او ما ته دا تپوس کړی او ما ته کتاب ویلی او ما ورته دا ویلی او ما ورته دا ویلی، هر څه به درنه تېري. نو د دې نعمت قدر وکړئ، دا هم یو نعمت دی، دا یو موقع ده. او دا د علم دا مجالس دا ګوره په جنت کې هم نشتي، ځکه په دې پسې چا جړلی و؟ معاذ بن جبل رضی الله عنه د مرګ په وخت کې پسې جړلی وی جاړم په هغه بیټکونو او مجلسونو پسې چې د علماو په مخ کې به موږ زنګنان مات کړي و، علم به مې زده کوو. دا شب په اخره کې د ټولو هغه رونو او خویندو شکریه د زړه د کومې نه ادا کومه چې په دې وخت کې زما تپوس کړی دی، او دعاګانې ډېرو خلکو الحمدلله غوښتلي زموږ دپاره. هر چا له جواب نشو ورکولی، نه هر چا شکریه فردن ادا کولی شو. دا ټولو د زړه د کومې نه مننه، او دا ټولو شکریه ادا کومه چې په دې وخت کې زموږ تپوس کړی او زموږ یاد کړي او زموږ دپاره دعاګانې غوښتلي دي. رب العالمین د هغوی له د دې نیکې بدلې ورکړي او الله یې د هغوی سره ښه وکړي. او انشاءالله سبا نه به د درسونو مکه سلسله الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې. رب العالمین دې زموږ دا بدنونه روغ رمټ ساتي، او الله سبحانه وتعالی دې څومره نعمتونه چې موږ له راکړي دي دا دې الله زموږ نه کموي، او الله دې دا نعمتونه موږ ته نور هم زیات کړي، او الله دې موږ له توفیق راکړي چې د هغې شکر ادا کړو، د الله په دین کې استعمال کړو. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.